شاروخ خان د رحمان الله ګربز د ښې لوبې ستاینه کړې او هغه یې نازولی. وړمه ورځ رحمان الله ګربز د رایل چیلنجرز بنګلور پر وړاندې په لوبه کې په 440 توپونو د 4 او 3 شپږیزو فورمټ 50 منډې وکړې چې دا په آی پی ایل کې د هغه دویمه لوبه او لومړنۍ 50 وه. له دې لوبې وروسته د کلکتا نایټ رایډرز لوبډلې مالک او د نړۍ مشهور فلمي ستوري شاروخ خان رحمان الله ګربز په غېږ کې نیولی او د تیرې لوبې ستاینه یې ورته کړې ده. شاروخ خان په خپل تازه او سوپر هیټ فلم یا پټان کې یو ډیالوګ هم رښتیا کړ. هلته یې ویلي کله چې میلمه کور ته ورشي پټان یې خامخا میلمه پالنه کوي. د یادولو وړ ده چې ګربز په 20 اوریزو لوبو کې یو ویاړ هم خپل کړی. هغه په دغه فارمټ کې 200 شپږیزې پوره کړې چې دغه کارنامه یې په 126 لوبو کې پوره کړه او ترڅنګ یې 209 څلوریزو هم لري. ګربز د مهال په 126 لوبو کې 3183 منډې کړي چې اوسط یې 25.8 دی او سټرایک ریټ یې په 150.14 دی. همدارز هغه 19 پنځوسیزې او یوه سلیزه هم وهلې ده او په یوه لوبه کې 125 زیاتې منډې هم ترلاسه کړي دي. د جنت میډیا قدرمنو لیدونکو که معلومات مو خوښ شوي وي زموږ یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ.